په خیرونه ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته ورځ مو په خیر ګډ مارنینګ او سحر مو په خیر او د دې سره څنګه یې تاسو ټیپ ټاپ په مزې کې لیدونکو یو نوی ورځ او یو نوی شروعات او یو نوی پروګرام د څه نوي میلمنو سره نن پروګرام کې موږ تاسو ته بېلابېلې برخې بیا لرو او بېلابېل میلمانه اکبر سیال صاحب چې کوم دی هغه موږ سره نن پروګرام کې وي او زین خان ډېر ښه سندرغاړی نوی را روان دی هغې به موږ پروګرام کې موږ سره نو ټنګ ټکور هم شته او شاعري او ادب سره تړلې خبرې هم شته دی خو لیدونکو زموږ ته معلومه ده چې نن 25 نومبر دی نو دې وجې نه چې دی نن موږ تاسو سره ځینې معلومات شریکو چې هغه دی د 1981 راسي وومن رایټس اکټیویسټ چې دغه 25 نومبر د ښځو د تشدد نړیواله ورځ په توګه باندې لمانځي دا ورځ د جمهوریه ټومنکا میرابال سیسټرز چې کوم پولیټیکل اکټیویسټ وي د هغې د بېدردۍ د وژلو نه وروسته چې دی نو په 1993 کې جنرال اسمبلي یو اعلامیه جاري کړه چې د ښځو تشدد خلاف یو ریزولوشن چې دی هغه و او خو فاینلی په 2000 کې د جنرال اسمبلي د ښځو تشدد ختمولو لپاره یو بل قرارداد منظور کو او د هغې ورځې راستي اوس هر کال په 25 نومبر د ښځو تشدد خلاف عالمي ورځ چې کوم دی هغه لمانځل کیږي نو د هغې سره او د ښځو سره په دغه ورځ کې شاملېدل موږ هم هغې سره یو ځکه چې هغه اردو کې دی که نه وایي د ښځې د وجود نه په دنیا کې رنګ دی ښځه مور ده ښځه خور ده ښځه لور ده ښځه ښه ملګرې ده او د دې شک نشته دی چې ښځه ذات نه وي نو په دې دنیا کې به چې دی نو هېڅوک هم نه وي نو موږ اکثر وي چې د کله موږ د لایف پارټنر خبره کوو نو موږ وایو چې دا د ګاډي دوه پهیې دي که یوه کمزوري نو ګاډی مخکې صحیح نشي تللی نو که ستاسو مور ده ستاسو خور ده ستاسو لور ده ستاسو ملګرې ده نو تاسو د هغې قدر وکړئ د هغې خیال وساتئ او لیدونکو اوس یو ورکوټې شانتې دمه اخلمه او د مینو وروسته به ستانه کېږو خدای مه چې 25 نومبر نه یوازې موږ په کال کې یو ورځ لمانځو موږ باید دا خبره همیشه په خپل ذهن کې وساتو نو دمالو د مینو وروسته راستانه کېږو هم پښتو ون سره اوسئ ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو کله هم چې موږ په پروګرام کې داسې یو میلمه راغواړو چې د هغه تعلق د لیک لوست او د شاعرۍ سره نو زه ډېره زیاته ایکسایټډ او خوشحاله په دې باندې چې یو خدا چې یو ډېره ښایسته شاعري به اورم خو ورسره دا چې زما سره سره به ستاسو په معلوماتو کې به هم اضافه کیږي څنګه چې ټیکنالوژي مخکې ځي څنګه چې سوسایټي مخکې روانې لږ څیزونه هغه د ټیکنالوژي د وجې نه وروسته پاتې کېږي لکه کتاب لکه لیکنه لکه شعر لکه داسې زما یادېږي زما مخې ته کتابونه پروت دي او دا داسې یو لیکوال او د شاعر دی چې هغې د کلونو کلونو راستي پښتو ادب او که زه دا وایم چې موسیقۍ ته هم خدمت کړی نو غلطه به نه زما یادېږي د هغه وخت چې موږ به ډېر زیات واړو خو د پاکستان ټلویزیون یو ګنټه پروګرام به په هغې کې د هغه وخت ډېر ستر هنرمندانو به پرفارم کولو او په هغه پرفارمنس په هغه سندرو په هغه غزلو کې به د دې شاعر غزل او سندره خامخا وه او اوس هم شته دی او اوس د دې شعر او د دې غزل ویل د هر هنرمند کار هم نه دی د هغه هنرمند کار دی چې هغه په خپل هنر باندې ډیره پوهه ولري او بیا چې د هغې پوهه شي او د دې شاعرۍ معیار شي نو خوند یې لاسې واشي نه غواړم ستاسو او د هغې په منځ کې زه خنډ جوړ شم تقریبا 12 کتابونه هغې لیکلي دي په هغې به م ورسره خبرې کوم ما سره ناست دی ډېر محترم شاعر او لیکوال اکبر سیال صاحب ستړي مشئ مننه جی کور ودان سیال صاحب خوشحاله شوم چې ما خیال دی چې موږ دواړه یو بل مخامخ مخ په مخ ملاقات نو اول ځل زه خپله خوشحاله شوم ډېره مننه کور ودان زه چې ما ته کله ستاسو بایوګرافي راغله بګر نو ما کتل نو ما ته بیا په یاد پته چې تاسو خو اسلام آباد کې پاتې کیږئ جی بالکل صحیح ښه نو سایل صاحب اول خو ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت ویسته رالی واقعا خوشحاله یم هغه سایل صاحب چې هغه
په سندرغاړو د هغې په سندرو کې ما د هغې نوم اورېدلی و، نن زه هغې مخامخ ګورم. زموږ د پښتو شاعري یو د لیک ډېر لوی نوم. سایل صاحب، سیال صاحب دا راته وایي چې تاسو لږ وروستو نه به راشو، ستاسو د وړوکوالي نه به راشو چې ستاسو وړوکوالی کوم ځای تېر شوی دی او بیا تاسو سکول ته کوم ځای ته تللي او وروڼه خویندې څو یې تاسو؟ محترم نجیبې خور ستا یو جهان مننه او ویاړم چې داسې ځای کې ناست یم چې د هغې قربانتوب تاسو کوئ. مننه. زما خټه د جندول باجوړه جوړه ده او پیدا شوی په ملکڼ کې یم او دا وخت اوس هم په اسلام آباد کې او د حکومت پاکستان وظیفه خور یم، د دولت نوکر یم. 3 جنوري 1963 کې پیدا شوی یم. دا وخت مې عمر یو کم 60 کاله جوړیږي. ولګئ نه نو بس دا خو د ستاسو دوستانو برکتونه چې د هغې سره کینې بحثونه موږ به ولې بوډاګان کړو. ماشاءالله، الله دې تاسو له نور هم عمر او خوشحالۍ درکړي. څو وړه خویندې او په خپل په څوم نمبر یې؟ موږ 15 وروڼه وو او 3 خویندې. نو هغه موږ 2 وروڼه ژوندي وو، هغه 3 مړه دي او خویندې مې 3 واړه ژوندي دي. او زما په خیال چې زما نه یو ورور مشر دی او یو رانه خور مشره وه او بس بیا پسې زما نمبر و. اکبر سیال صاحب دا راته وایي چې اکبر خو به ستاسو مور پلار ستاسو نوم ایښي، تخلص؟ زما خپل نوم چې دی پوره هغه علي اکبر سیال دی. دا ښارونو ته چې خلک راشي نو ښارونو کې دا نومونه لږ وړه شي که نه. نو ما په ادبي دنیا کې د اکبر سیال په نوم پیژندی شم، نو دغه مې مختصر نوم دی. صحیح ده. او دا مور و پلار هم دا نوم علي اکبر سیال ایښی و او بیا همدا تاسو بیا نه سیال خو بیا وروسته ما د تقریبا زما پیدایش 3 شپېته دی نو دا د کال 3 یا 2 کې چې لږ شود بود پوه شو د شاعري مایري مې شروع کړ نو تخلص مې دی. تخلص ما دا ویلې چې دا خو ستاسو د مور خو تخلص تاسو خپله ځان دپاره دا مو ولې خوښ کړ؟ نو سیال خو ډېر خوږ ټکی دی، دا د پښتو ژبې توری دی او غالبا د دې معنی په انګریزي کې جوړیږي د مین ټو میچ هیز ماونټینز، یعنی یا د چا رایول وي یا د چا برابري کوونکی بنده. نو اوس ماته زه چونکې اسلام آباد کې اوسم نو دا د پنجاب او سند کې یو نسل هم دی سیال، هیر رانجه د هغې نسل سره تعلق لري. نو اکثر خلک زما دا رنګ هم داسې دا خلک مې له ځان سره شمار کړي. نو زه ته بیا په دې وضاحتونو ستړی شوم چې دا خو د پښتو ژبې توری دی او دا زما تخلص دی. نو هر دویم سړي ته روزانه زه دا وضاحت کوم. او په ساینس کې بیا د دې خپلې معنی دي. ساینس کې وایي چې هر بهیدونکې ماده چې ده هغه سیال ماده، نو د دې بله معنی دي. خدا دی که نه چې زه په کار دی چې د خپلو سیالو سره سیال شم او زموږ په شان وایي چې د سیال سره کښېنه چې سیال شي. صحیح ده. ښه دا راته وایي چې شاعري تاسو د کم عمر نه شروع کړې وه؟ وړوکې عمر داسې دریم دغسې څلورم پنځم کې به ومه چې شاعري. نو زما فطرتن لکه زه هغه یو څیز و شاعري مایري لکه دا تا ته زه ووایم چې ما چې وړوکې ومه نو د جینکو سره م په ګودرونو کې لمبلي دي، د ښځو سره م په ودونو کې سندرې ویلي دي که نه. نو یو فل سطح چې برپور ژوند وي د وړوکوالي نه نو هغه م تېر کړی دی. خو دا چې زه د 9 ته رارسم نو بیا د یو سیاسي تنظیم سره ملګری کېږم د دې وطن د یو مترقي ګوند سره او بس هلته کې بیا بچپن هم ختم شي او هغه هلکان هم ختم شي او بیا موږ انقلاب طرف ته. نو د هغې وخت نه واخله تر دې دمه پورې دا 45 کاله دا په انقلابي مبارزه کې لګیا د تیریږي. صحیح. نو مونږ همیشه اورېدلي دي سیال صاحب چې امد کیږي او تاسو کله پوه شوئ څنګه پوه شئ چې تاسو شاعري لیکل لګیا
ځکه چې ستاسو عمر کم و کنه او اول چا سره دا خبره شریکه کړه؟ دا خو د وړوکوالي زما ماته چې کوم وړومبی شعر یادېږي د خپل وړوکوالي چې سکه مې نه خو هسې تش ښکلول غواړم او ستا د سرو شونډو په سر د میو جام دی. د دې شعر به کم از کم 2 یا 3 یا 15 کاله کېږي. نو بس هلکانو او زمونږ خو یو قبایلي سماج و او هغې کې نه دا پردې وې او نه پکې حیا پکې ډېره زیاته وه، ډېره حیاناکه معاشره وه د پښتنو. دا پردې مردې او دا قیسې پکې نه وي. دا خو وروسته چې بیا د مذهبي انتها پسندي ډېره شوه نو هغه ښځې د هغې د میلو ټالونه یې موشلول او هغې ګودرونه هم ختم شو، د هغې په نقل و عمل هم پابندی ولګېدی. هغه بیا حالانکه دا برقه چې ده دا شټلکاک برقه دا پښتون کلتور نه دی. نو دا هم نو لکه اوس ما د جینکو سره په وړوکوالي کې لوبې کړي، لوی لوی جینکۍ به وي. هنګۍ یوه لوبه وه نو داسې د یو دیوال شاته به جینکۍ ولاړ وي، د بل دیوال شاته به هلکان ولاړ وو. نو هغوی به غږ وکړي چې هنګۍ مل دې څوک دی؟ نو چې جینکو به وګټله نو هغوی به راغلی هلکانو ته به سورې شوې د هغه ځای پورې به یې وړي، او که هلکانو به وګټله نو هغوی به لاړه او جینکو ته به سورې شوې او دې ځای پورې به یې راوړي. دا لکه هنګۍ یوه لوبه وه. نو دا مونږ کړي دي خو وړوکوالی او ډېر ښایسته ژوند و، ډېر پاک، ډېر صفا سوتره. نو په دغسې ماحول کې منګه بدقسمته یو ځکه چې اوس تاسو چې سوای هغه زموږ لپاره یو خوب ښکاري زموږ په کلچر کې. نه هغه شته دی د پاکستان په نورو حصو کې شته، که پنجاب کې شته، سند کې شته، خو زموږ پښتانه د دغې روایت نه محروم شول او موږ د روشن خیالۍ نه او د دغې څیز نه موږ لکه یو بل طرف ته بوتلی شو. نو موږ سره دا المیه وشوه. یعنې و داسې نه، په اصل کې د پښتنو په سماج کې به ښځو یو ځای کروندم کوله، ښځې به غرونو ته تلې، لرګي به یې هم راوړه، ګیډي به یې هم راوړه، سري به یې هم سرول. د جنګ په وخت کې به خپلو زلمو له مرمۍ هم وړې او د هغې سره به په جنګ کې هم خبر سره ماته هلمند دغه رایاده شو، ملالۍ رایاده شوله او بالکل تاسو چې سوای همغسې ده. او سیال صاحب اوس به څنګه چې ستاسو نه څه واورو؟ زه خو شاعران خو دې ته ناست وي چې خلک دې څه واوري. خو ستاسو خبرې زه غواړم چې خبرې هم ډېرې زیاتې وکړم، غواړم چې خلکو ته ستاسو چې کوم شخصي ژوند دی د هغې انټرویو دا کریډټ زه والم چې کوم ځینې پوښتنې چې خلکو ته نه معلوم چې هغه ستاسو نه زه وپوښتم. خو دا کیدی نه شي چې تاسو پروګرام کې موږ سره ناست اوسېږئ او ستاسو نه موږ څه نظم څه شعر ونه اورو. غزل وړاندې کوم جي چې دا ژوند د زهرو ډک خو بې خماره نه تېرېږي، بې درده نه تېرېږي، بې دلداره نه تېرېږي، او لا ناس نه یم چې پاسم، لا ناس نه یم چې پاسم، ولاړ نه یم چې کینم، دا وخت را باندې ولې انتظار نه تېرېږي. واه واه ډېر ښه. او راوزه د خلوت د مایوسۍ په کور کې څه دي؟ راوزه د خلوت د مایوسۍ په کور کې څه دي؟ زاهده زندگی داسې بیکاره نه تېرېږي، او د مینې کاروانونه دې تېرېږي ځي راځي دي، د مینې کاروانونه دې تېرېږي ځي راځي دي، خو لښکرې د بېلتون به په دې لاره نه تېرېږي. او یا سیاله خدای دې مل شي د شلېدلي ګریوانونو، یا سیاله خدای دې مل شي د شلېدلي ګریوانونو، جانان د خپلو زلفو د یو تاره نه تېرېږي. واه واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوندور ډېر زبردست دی ډېر ښه. سیال صاحب ما د دې سیګمنټ په شروع کې مو ویلی چې ډېرو نوموړو سندرغاړو چې اکثره ما لیدلي دي چونکې زه د ډېرو سندرغاړو سره نږدې پاتې شوم نو هغوی ته شاعران وایي چې زموږ کلام یا زموږ نظم یا لکه خیال لالا، نغمه، شکیله ناز، لکه دا ارون باچا صاحب دا ټول ستاسو شاعري هغوی ویلې ده. تاسو ته خپل کلام یا سندره یا غزل د چا په غږ زیات خوند درکوي؟
یاره خدای دې زمونږ دا سندرغاړي ژوندي لري دا زمونږ د وطن ډیره بخښنه غواړم نازیه اقبال هم د وطن د بڼ د باغ بلبلان او بلبلانې دي ټول خواږه دي درانه دي محترم دي ویاړمن دي او زه پکې دا فرق نشم کولی خو دا ده چې زما زیاته شاعري دا هارون باچا ډېره زیاته ویلې ده سردار علي ټکر ډېره زیاته ویلې ده ګلزار عالم ډېره ویلې ده او دغسې نغمې منګل هغې زما ډېره زیاته شاعري قمرګلې ویلې ده دغسې غزاله جاوید د الله وبخي خدای دې وبخي خدای دې ورله ووړه زه خو دا یم چې ستاسو د شاعرۍ او ستاسو د وجې نه خو هغې مشهور شول زما یاد چې د هغې هغه د شهرت هم چې کومې د شروع یو څو سندرې وې څلور پنځه دا ټیک وایه خو خبره دا ده چې دا د سندرغاړي په خوله کې دا ژبه چې وي که دا د شاعر وي خو دا ده چې د هغه له خدای پاک یوه غاړه ورکړې وي یو خوږوالی یو ترنم بیا هغه پخپله یو هنرمند دی نو دا ضروري نه ده چې د یو سندرغاړی هغه به د یو شاعر په وجه دا خو راته تاسو ډېر سیاسي جواب راکړو چې چا هم سندره ویلې ډېره ښه ویلې ده دا به راته وایي چې د چا لکه تاسو نه اجازت نه اخیستې خو یو سندره تاسو یو شعر یو غزل هم واورېده او هغه ستاسو دی او تا وایي چې دا دې نه ویلې نو ښه به دې کړي داسې څوک نه ما دا زما دغه غزل چې زما دی که د سترګې نه صبرېږي نو راځه زما مینه د فطرت ارته سینه ده سیاله زړه چې دې تنګېږي نو راځه دا غزل چې ما کله په کتاب کې شاملوو نو ما وی چې ګینې دا ما زما کمزوری غزل دی او دا ما له شاملول نه پکار خو دا چې د میوزیک سره راغی نو ما وی چې دا خو پکې د ټولو نه او بیا نازیه اقبال ویله او نازیه دا ډېرو خلکو ویلی دی او نازیه خو بیخي چاردیخي هغې خو داسې سوپر هټ ویلی دی چې دې سندرې زما د پښتو موسیقۍ په دې دغه کې دی لس اته کاله حکمراني کړې همداسې ده همداسې ده همداسې ده ښه نو صاحب دې له به راشم چې ستاسو مونږ اکثره نه شاعرانو نه داسې اورېدلي چې کله مونږ شاعري شروع کړه نو هغه به مونږ چا سره شریکوله نه ځکه چې مونږ به دا وایي چې یاره څوک به دې ته ښه نه ګوري څوک به تاسو خو زمونږ د پښتنو د سایټي یو بل اړخ چې تاسو پې خبرې خو ځینې خلک داسې وایي چې مونږ به کور کې دا ځکه نه وایو چې دا تاسو څه کوئ لګیا که دا څه لیکي لګیا نو تاسو سره هم داسې وه او که نه او چې داسې نه وه نو دا راته وي چې مشاعرو طرف ته بیا څنګه مخه وکړه او څوک در سره و او داسې دا خو موږ ډېر د وړوکوالي نه زموږ د ملکنډ ایجنسۍ زموږ محترم مشر دی رحمت شاه سایل صاحب نو د ډېرو وړوکوالي نه د هغه په دغه کې ورغلي ملګرتیا کې او بیا د هغه د ملګرتیا په نتیجه کې صوبې ته او د صوبې نه بین الاقوام ته نو سایل صاحب دی راته خدای ژوندی لري دا ټول برکات د سایل صاحب صحیح ده ښه سیال صاحب دا راته وایي چې ستاسو په نظر باندې اوس هم ډېرې شاعري کیږي که نه او ډېر شاعران راځي اوس خو دا دور بیخي ما شروع کې ویلې چې اول به کتاب و د شعر او دغه اوس خو چې دی نو مختلف اپس راغلي دي په سوشل میډیا او په دې باندې ډېر شاعران هم راغلي دي او راځي نو دا څومره ښه خبره ده او څومره دا زمونږ د پښتو شاعرۍ ته یا ادب ته نقصان دی ځکه که شعر معیاري نه او دا څیزونه مخې ته راځي نو آیا هغه زمونږ چې کوم شاعري ده ادب دی هغې ته نقص رسوي بحیثیت مجموعي د هر څه په ادب کې راځي خو دې کې چې بیا سړی چاڼ کوي نو ښه ادب خراب ادب یا کمزوری ادب زورور ادب زما دا خیال دی چې زما خپل موقف دا دی چې که په پښتو ژبه کې څوک کنځل هم کوي نو زه دا ګڼم چې د دې فایده پښتو ژبې ته رسي او دا ژبه چې ژوندی ده نجیبې نو دا ستا د نالوستې مور او زما د نالوستې مور منم فایده ده چې هغې شکر دی زه خو یم چې شکر دی چې سبق یې نه وویلی که نه اوس به تا دلته فارسي وي او ما به دلته خدای خبره چې اردو انګریزي به مې وي که څه به مې وي واه څه خبره مو وکړه سیال صاحب څه زبردسته خبره مو وکړه بالکل دا خبره منم زمونږ نننۍ په کورونو کې دغه خو زمونږ نالوستو میندو ته دا کړي
زمونږ سندرغاړو ته دا کریډټ ځي زمونږ شاعرانو ته چې هغې دا ژبه که ژوندی ساتلې ده نو دې خلکو ساتلې ده خصوصا د پاکستان په ریاست موږ ته دا ماډرنیزم ښکاري چې خپلو بچو سره پردۍ ژبه وایو. ولې زه دلته یم چې ما 32 کاله مخکې بچي راوستل نو کوم سکول کې چې ما داخلول نو هغه پرنسپل راته وایي چې په دې شرط به ستا د بچي داخلوم دې سره به ته په کور کې اردو وایي. ما ورته سوال نه پیدا کېږي دا زما بچي دي ټیک ته دې ته ستونزه شته خو چې لږ وخت تېر شي نو دوی به ټولې ژبې زده کړي. اوس هغه زما بچي دي خپله ژبه بالکل زده ده پښتو نه ده هېره کړې هغې له اردو ورځي پنجابي ورځي انګریزي ورځي هغې له ایون پارسي او عربي یعنې شپږ اووه ژبې هغې ویلی شي خو خپله ژبه موږ په کور کې تر دې دمه زموږ په کور کې څوک بله ژبه نه وایي. ډېر ښایسته او زما پام هم ډېرې ښایسته خبرې ته راوړلو چې بالکل تاسو صحیح وویله چې زموږ دغه نالستې میندې که نه ولې نو دلته به ما څه بل ژبه وي او تاسو به څه بل ژبه وي او دا نن سبا موږ په کورونو کې ګورو موږ ته ځان موږ ډېر ویاړ په دې باندې احساسوو چې زموږ بچي بله ژبه وي خپله ژبه یې نه زده او هغه ویل هم ده که نه وایي که بله ژبه زده کول یا پردۍ ژبه کمال دی نو خپله ژبه هېرول چې دي هغه بې کمالي ده. داسې ما یو کرکټر کړی و د خدای بخښلي پروفیسر اعظم صاحب ایکې زه شاعره وم نو چې زه شاعر وم نو هغه زما د دلربا د کرکټر نه پس فوراً پس هغه سیریل او هغه دلربا کرکټر داسې شوخ و خیر زما هغه عمر هم هغه ټایم کې داسې و او دا شاعره وه نو شاعره بیبي چې وه نو هغه پکار چې لکه لوپټه به په سر کړې وه میک اپ به ډېر نو او زما چونکې هغه وخت کې د میک اپ ډېر زیات خوښ و او دغه نیل پالیش نو ما ته د هغې چې کوم دغه ډایرکټر شاه صاحب ما سره جنګ و نو ته په دې وایي نه پوهېږي جنۍ چې دا شاعره ده نه مې ولې شاعران نیل پالیش نه لګوي نه یو ما دي هغه 15 کاله مخکې چې په دلربا کې تا کم کار کړی هغه کې چې کم عمر و که نه اوس ته هم هغه عمر دی هغلته میک اپ کې زما عمر و اوس تاسو سره بغیر میک اپ نه ناسته یم نو دا ډفرنس دی. نو هغه چې ما هغې ته نو هغې ما ته وایي نو ما به دا وي چې د شاعر چې څوک نه به ډېر سیریس وي یا به ډېر خاموش وي نو آیا تاسو هم همیشه سیریس یې ټوکې نه کوئ داسې خبره ده؟ نه موږ خو دومره ټوکې کوو ما لکه اوس خندا راغله نو دا خوشه خلک به دې راټول شي دلته د څه لیونتوب زما د خندا اواز خو کابل ته رسي ښه ټوکې کوو ښه ګپې لګو ښه خپل ژوند کوو ښه ټیک ټاک ژوند دا خو دلته ناسو لږ کیمره ده نو داسې سنجیده خبره باید چې وشي ښه نو داسې نه ده چې شاعر باید نه خاندي یا به ټوکې نه کړي یا به ډېر غمګین یار واخلي یا به ډېر سیریس وي سوال نه پیدا ښه صحیح ده. سیال صاحب ستاسو د کوم شاعرانو کتاب یا شاعري خوند درکړي چې ویلولی د خپل نه یاره ډېر زیات خوند چې راکوي هغه خو خوشحال بابا دی. ښه صحیح ده او د خوشحال بابا سره ما سره ستاسو دا یو کتاب دی او هغه چې ما د سیګمنټ شروع کې هم وویل که نه چې تقریبا 12 کتاب ستاسو راغلي دي مختلف او هغې کې اولنی چې کوم دی هغه د ژوند جانان صحیح ده او زما دپاره چې ډېر انټرسټینګ دی دغه د هغه لوی نوم د خوشحال بابا د نظمونو په دا په جاپانۍ ژبه کې ولې هغه ځکه چې ما په دغه کال 2002 نه واخله تر بلکې د 2000 نه واخله 2006 پورې زه د جاپان امبیسۍ چې کوم افسرانو نو زه هغې هایر کړی وم ایز ټیچر د پښتو نو ما به هغې ته د پښتو درس ورکوم نو په هغې درس په دوران کې یو ځل ما هغې ته په خوشحال بابا لیکچر وکړو نو ما په خپل لیکچر کې هغې ته دا وویل چې خوشحال بابا یو ډېر جینیس ماډرن سیکولر ماډریټ او ډیموکریټ سړی دی. هغه جاپانیانو یو بل ته وکته او داسې حیران شو ما ته سر دا ته څه خبره کې یو سړی چې هغه 400 کاله مخکې په پښتنو کې تېر شوی دی هغه سیکولر او ماډریټ او ډیموکریټ څنګه کیدی شي نو ما ورته چې یس دیس از ټرو ځکه چې ما خوشحال بابا لوستی ما ته به د خوشحال بابا په زرګونو شعرونه یاد وو. هغې کې بیا یو سړی و هیدیقي شوزوکا د پولیټیکل ډپارټمنټ مشر و د جاپان امبیسۍ
هغه ماته وایي چې استاد سیال هغې به ماته استاد سیال وي استاد سیال که دې خوښ دا خوشحال به په جاپانۍ کې وژبړو ما یې سمه ده هغه کار بیا موږ د ورځې لکه موږ ورله 18 غنټې وخت هم ورکړی شب و روز په هغې کې موږ کار کړی و ډېر قابل سړی و نو دا موږ د خوشحال بابا منتخب نظمونه او بیا م هغه وژباړل او د هغې وجه دا او دا خبره ته وکړم چې دا د پښتو ژبې وړومبی نسخه ده چې دا په جاپانۍ کې ژباړلې شوې ده 10,000 د دغه کتاب تعداد او 9,500 کتابونه یې دې قیشوزوکه جاپان ته لیږلي د جاپان د یونیورسټیو پوهنتونونو ته کالجونو ته او لایبررو ته او دا ستاسو په وجه باندې وشو دلته مې یو کتاب نوم وکتو 9 نمبر باندې چې پښتو 5م مذهب یس دا ډېر ښه کتاب دی دا دلته پروت دی داسې وړوکی نوټ بک دی تقریبا د 6 پاڼو او دا کریټیکل انالیسیس دی د کریټیکل انالیسیس اف د انټایر پښتون سوسایټي او دا نوې خبرې دی په دې کې بیخي دا نه صحافت دی او نه ادب دی دا د دواړو امتزاج دی او دا د کتو کتاب دی ځکه چې په دې کې ما کلهمه چې کومه د پښتنو معاشره ده نو هغه مې پکې راټوله کړې ده او په هغې باندې ما خپل رای ورکړې ده چې موږ ته زموږ د ترقۍ د نه کولو په لار کې چې کوم خنډان دي هغه دا دي صحیح جنگ لمبو ته چې لمن وهي څوک دا کتاب د ستاسو او تنقیدي جاج د پښتنو د ټولنیزو ژوند جی سیال صاحب ما ویلې چې تاسو سره چې څومره ټایم یې هغه کم دی او ما دا ویل تاسو نه شعرونه واورم خو ستاسو معلومات د هغې نه زیات ماته امپورټنټ دي ځکه چې شعرونو بیا موږ کله کینو چې دا خبرې کوم ډسکشن چې ستاسو سره روان دی د پروګرام شروع کېدو نه مخکې تاسو نیشنلزم باندې لږه خبره وکړه که نه نو تاسو څومره یې زه خو خدای پیدا کړی نیشنلسټ یم زما نیکه غازي عمرا خان بابا غازي عمرا خان جندولې په 1895 کې هغه د جندول د ریاست حکمرانو او پیرنګیان چې کله راله نو هغې دیر ته تله نو هغه مزاحمت وکړو 15 کاله وسلواله مبارزه کړې وه د پیرنګیانو سره او په دې وجه یې کړې وه چې هغه پیرنګیانو ته ویلي وو چې زه ستاسو دا ناپاک قدمونه په دې خاوره نشم لیدلی حالانکې هغه له بلا اپر هغه ته وشو دا جاګیردار چې وي که نه دا غټ غټ خانان دا په وړو خبرو کمپرومایز او سمجوتې کوي د خپل جاګیر او جایداد د بچ کولو لپاره خو هغه هر څه قربان کړه او افغانستان ته هجرت وکړو هلته کې مړ شو په چاردي کې اوس قبر دی کابل چاردي کې پښتنو ډېر لوی مبارز دی دا بیا ځکه تاسو زه وپېژندم ځکه چې زما نیم افغانستان زما خپل دی منم په قندوز کې هم زموږ رشته دار شته په کابل ځکه چې زما نکاح هم د روس په وخت کې د هغې په یرغل په وخت کې هغې خپل ژوند د لاس ورکړی موږ خپل تره او بیا زموږ هجرت څنګه چې تاسو چې زموږ په دې ستاسو فیملي په دې مجبور چې هلته هجرت وکړي زما فیملي په دې باندې مجبوره شي هغې دلته راشي او ما خبره شو چې هغې یې مرسه د لاسه ورکړه سیال صاحب ډېره زیاته خوشحاله شوم چې تاسو پروګرام ته راغی الله یې تاسو له ډېر ژوند صحت او خوشحالۍ درکړي او ستاسو غوندې شخصیتونه دي الله نور زموږ په ټولنه کې اضافه وکړي خدای داسې بنډارونه نور راولي چې موږ کینو داسې ستاسو شاعري خو ده خو ما تاسو ویلي چې ستاسو خبرو کې دومره معلومات دي زموږ دپاره چې زموږ ډېر خلکو ته د هغې باره کې پته نشته دی سو هغې ته پته لګي ستاسو د خبرو نه موږ ډېر خوند واخیسته ډېره زیاته مننه چې راغلئ عزتمند شئ مننه تھینک یو لیدونکو همدې سره ورکوډ شاندمالو واپس راسانه کیږو هم پښتو ون سره اوسئ ستړي مه شئ ورې بیا په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس ما سره یو سندرغاړی پروګرام کې ناست دی د هغې سره به خبرې اترې کوو د هغې نه به ښایسته ښایسته سندرې مورو ما سره ناست دی زین خان ستړي مه شئ او هغې سره ګیټار باندې د هغې ملګري دی اشوک چوهان
خوش آمدید. थैंक यू ډیره مهرباني ډیره شکریا ډیر خوشاله شو تاسو انوایټ کړو تاسو د ټیم تاسو د پروګرام مینجمنت چې څومره دي هغه ډیر زیاته شکریا ده کو تاسو او شکریا به تاسو تاسو ادا کوئ چې تاسو موږ د خیزه سندري وای خو چې لږ زه غواړم چې تاسو ته پوسو کوم زیندار ته وای چې تاسو بیسیکلی تعلق د کوم سره دی بیسیکلی لوور دیر سره یو ملاکنه جنسي جی اوکې دا شوی نو شوی ټول اوکې او میوزیک سره سونه وخت نه تاسو دوستانه تعلق جوړ شوی تاسو انټرست چې وو یو هغه خله بچپن نه دی او پریکټیکلی اټیچمنت چې دی تقریبا د 13 کالونه او هغه زموږ خوش قسمتي ده داسې ټیچرز موږ سره میلاو شو او ډیر وخت اسلام آباد کې تیر کو داغه نه پوس اشاره اشوک چوهان ته ده جی اشوک بای دی او دوه ملګری نور دي بس دوی نو اشوک نه تاسو زده کړه کړې ده کافي ما ګیټار پهلا کورس دی موږ ته دوی خولي اشوک اوکې ها او تاسو ویل چې اشوک د ډیرو پښتنو سندرغاړو سره چې کم دی میوزیک کړی دی او اشوک پښتو نه وایي بس هغه داسې چې دوی خو هغه د موقع مطابق کار ته ولې پښتو نه وایې لکه بس لګ راځي ویری ګډ لګ راځي اوکې خدا سي به کو زين چې خبره تری وکړو خو زه غواړم چې تاسو نه سوورم شروع کې اندان بیا موږ خپل خبرې مخکې وړو یس ډیره خبرې سیمن چوینه حیران غوندې ښکاري ما چوینه حیران غوندې ښکاري زړه کې وایلا هغسې ژوندی دی ما چې وینې حیران غوندې ښکاري نو دلته شته دی دا مجنون د خپو خوابونه دا صحرا راته ودانه غوندې ښکاري چې یار کلي کې نه وي نو اختر به څنګه وي چې تېر شي بېدیدنه مازدیګر به څنګه وي چې یار کلي کې نه وي نو اختر به څنګه وي او چې تېر شي بېدیدنه مازدیګر به څنګه وي چې تېر شي بېدیدنه مازدیګر څنګه وي خورا ته حال د صنم وایا اے باد سبا لګ خورا ته حال د صنم وایا راته حال د صنم وایا پنا د تور غرونو مسافر بسنګ وی او پنا د تور غرونو مسافر بسنګ وی هاي چې تیر شي بېدیدنه مازدیګر به څنګه وي چې یار کلي کې نه وي نو اختر به څنګه وي لا 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 او لا 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 چې نکینې ځوانان پکې حجرې شوې زمونږ شاړې چې نکینې ځوانان پکې حجرې شوې زمونږ شاړې حجرې شوې زمونږ شاړې چې پیغلې ورته ناراضي ګودر به څنګه وي چې پیغلې ورته ناراضي ګودر به څنګه وي چې تیر شي بېدیدنه مازدیګر به څنګه وي او چې یار کلي کې نه وي نو اختر به څنګه وي او چې یار کلي کې نه وي نو اختر به څنګه وي ډېر
ښه زین خان دا راته وایي ستاسو د خوښې سندرغاړي څوک دي؟ زما خو که صحیح رښتیا را باندې نو ټول خلک ښکلی کار کوي ښه په خپل ځای باندې پرفیکټ دی خو زما خپل ځاني پرسنلي او چې څوک تاسو اورئ او خوښه مې ډېر اورم د پښتو کې هارون بادشاه اورم او اردو کې چې کوم دی نن څه پخوا مې جګجیت ډېر زیات اورېدو اوس چې دی نوې زمانه کې عاطف اسلم اریجیت مصطفی زاید سانګ ډېر کم شوي دي زموږ لپاره ډساپوینټمنټ دی خو بهرحال زما ډېر زیات خوښ دي عربیک کې مې یو سینګر نیم خوښ دی دغسې انګلیش کې یو کس نیم ټول بس لږ لږ فالو کړو زما اکثره سندرغاړي ډېر ښه دوستان هم دي او هغې اکثره ریاض وایي چې ډېر زیات ضروري دی باید چې تاسو سهار داسې ریاض وکړئ او نو په هغې کې هغې داسې سندره یا غزل خوښوي چې د هغې خوښې وه هغه بیا هغې ریاض کوي نو تاسو چې دی د عاطف اسلم یا د ارجیت سنګ کوم سانګ داسې دی چې هغه تاسو یاره تقریبا ټول سانګس هغوی به یو نه وایو لکه د عاطف اسلم هغه زه چې اکثر داسې یوازې نو په خپله باندې په ذهن باندې عادت ډېر زیات هغوی لکه اب تو عادت ہے نو دا خبر لگے ستا سنا یہ اشوک ہم تھوڑا سا سننا چاہیں گے شور کیوں نہیں جی جی بالکل کیوں نہیں وہی سے اب تو عادت ہے ایسے ہی جینے میں जितना भी तुम मुझसे पास तेरे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में हो ये जो यादें हैं सभी कांटे हैं हटा दो इन्हें मिटा दो इन्हें हो 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 ډېر زبردست دا یو دم فرمایش وکړو ثانک یو یو دم زما ځای خوند یې وکړو ډېره زیاته مزه یې وکړه ډېره زیاته ما خو ویل خپل باندې پښتو هم ډېر زیاته اردو خپل یو مزه ډېر خوند مجھے لگا یہ شاید کیا ہوا عادت پشتوں میں جائیں گے عادت آپ کو یا اس کو نہیں مجھے لگا اچھا مجھے لگا تھا یہ میرے خیال میں فلم میں پکچرائز ہوئی عمران ہاشمی پہ آج مجھے پتا چلا یہ ان کا گانا ہے ہاں اچھا مجھے لگا یہ ان کا گانا ہے سو یہ اچھی بات ہے ہمارے پاکستانی سنگر جو ہیں وہ انڈین موویز میں گاتے ہیں اور بہت سارے ایک سنگر جو چکما تھا پتا تھا راحت فتح علی خان سے وہ عقیدہ ہاں ندارہ تو وایي چې تاسو چې دوی نه ما زده کړه کړې دغه نو ستاسو خپل کوم سانګس چې کوم دي هغه ویډیوز راځي څه راځي یو ویډیو ما ریلیز کړی وه خو بس بیا ډېر د میوزیک اکټیویټیز چې ما جاري ونه ساتلی شو صحیح طریقې سره زه لاړم بهر او بس د هغې سره چې دی مکمل ډسکنیکټ شو خو اوس مې په نیکسټ پوره یو البم باندې کار روان کړی دی ما یاره په دې یو دو باندې کار نه کیږي په هغې کې داسې ګیپ پکې راشي خلک هم چې دغه چې پخوا د البمز خبره ده پخوا به خلکو البمز ریلیز کول اوس سانګ ریلیز کوي خو تاسو واپس نو بس ما وایي چې دغه ټرینډ به مې یو پېره راشي او بله دا ده چې مارکیټ کې ستا یو یا دو سانګز وي نو لکه خلک ستاسو نه نور اورېده غواړي هغوی ایکسپیکټیشنز وي که نه نو ما وایي چې انشاءالله ما سره یو 10-12 داسې تیاري نن سبا د ویډیو دور دی نو یو باندې سړی سلولي ویډیو کوي او هغه ګیپ ورکې نه راځي اوس په هغه کې انشاءالله ډېر زر به خو پوره 10-12 سانګز باندې کار روان دي دا راته وایي چې
میوزیک تاسو خوښ دی کله چې شاعري سلیکشن کې څنګه کې خپل کې دوستانو سره مشوره کوي کې د سره هیلپ وکړي ملګری هم کوي دا سړي زما خو په دې شاعرانو کې ډېر زیاته ناسته پاسته او مشاعرو لم زم په دې وجه باندې کتابونه هم ډېر زیات ګورم صحیح ده نو بس هغې کې من څه خو لګي چې خپل باندې سلیکټ کوم سیال صاحب کتابونه شته خدای ماته گیفت کړی دا تاسو لنه درکو دا سیال صاحب کتابونه زما چې څومره خیال لې په پی ډی اف فایل کې هم سره ډېر موجود هم وي د دې د خیال صاحب د ډېر سیزونه ما داسې زمزمې کړي دي ښه ډېر ښه سیال صاحب خو ماشاءالله ډېر ښکلی کار کړی دی صحیح زین خان اوس به تاسو نه څه اورو دا راته ووایه تاسو څه اورېدل غواړئ هغه به چې نه چې تاسو اشوک څه تیاری کړې خپل یو نه تیاری خو زموږ روزانہ موږ تیاری میں نے کہا جو آپ اور اشوک نے تیاری کی ہے وہی سنیں گے اس نے کہا نہیں آپ جو کہیں میں نے ابھی تک ان پلانڈ ہی ہو رہا ہے سارا جی ان پلانڈ ہو رہا ہے اوکے صحیح ہے نہیں مجھے تو میں نے تو اچانک سے ایک سنگر سے پروگرام میں فرمائش کر لی ایک دم سے وہ نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں آپ جو بھی مجھے پسند ہے آپ اس میں عربک بھی گا سکتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دو عربک سنگرز بھی بہت زیادہ پسند ہے میں بہت بچپن سے کون شاید مجھے پسند عمرو دیاب شاید آپ نے سنا وہ یس حبیبی یا نور العین ہی از مائی فیورٹ ٹو یا بالکل تو ان کا تھوڑا سا آپ کو وہ بھی سنا دیں گے او پلیز پھر تو سنیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہی سی بھائی حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين والغيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين والغيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بحالي سنين والغيرك في بالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سهرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سهرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور لياليك حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بحالي سنين والغيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي Very good. بدی په مطلب پوهیږئ یار څه لږ لږ شان به پوهېږم خو شروع کې څه وایي دې چاته ایجپت عربي چې کوم ده ما خپله خلیج کې لږ شان وخت تېر کړی دی خو د خلیج او د ایجپت کې ښه کافي فرق دی او دا ما هغه وخت کې به وي چې کوم وخت کې ما له یو لفظ هم نه راتلو زه لا دلته وم د پاکستان کې چې ما به دوی اورېدو ډېر زیات مې فالو ډېر ښه پرونانس کو تاسو د پرونانسیشن ما د هغوی هم وایي تاسو به زه چېرته چا به مخکې لږ شان دغه کوم وایي تاسو هغه کافي د هغوی عربي ښه کافي هارډ ده لکه زه به داسې وایم چې لکه زمونږ د یوسفزۍ زبان او د وزیرستان زبان څومره فرق کوي کرکټر دی کې دا شته لږ شان ښه صحیح خو دا دغه داسې شی دی لکه انټرست داسې شی راغلی د ګران نه ګران شی اسانۍ خلکو ته که نه نو ډاوټ ډېر ښه څونه ټایم کې د ګیټار زده کړی اشوک نه ګیټارز خو لکه دا څوک داسې نه شو ویلی چې کمپلیټ تاسو زده کوئ خو موږ دومره وکړه چې صرف خپل سانګز پې پلی کړي جنکے پہ امپریس کئے لڑکی کو امپریس کر سکے نہ سیکھا ہوا ہے وہ دور ہمارا چلا گیا بس وہ دور چلا گیا شادی ہو گئی شادی کب کی ہو گئی ہے باقی کیا نام ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کالج میں جا رہے ہوتے ہیں نئے نئے بڑا ایک کوئی بھائی ہائپ ہوتا ہے مطلب یہ چیزیں کرنی ہے ابھی بعد میں تو بس پختو تا شزالی وزن اردو تلاڑ پختو چینل میں بھائی کیا کر دیا ہم اشوک کی تجھے اوکے نہیں کوئی بات نہیں دور اس لاڑو بس خیر موږ دونو چې بس ځان پې مشغول نو ملګري او دوه درې کښېني چېرته لاړ شو بهر نو ډېره مزه کوي لکه هله ګل او دا ورکې نه وي که نه بس د دغې دغه باندې چې دغه کانسپټ نو ډیزاین کړي اوکې را روان دي ستاسو هغه کافي سانګز را روان دي پای کې به یو تاسو ته لږ شانتي دغه کړو ښه پلیز اشوک بھائی کیا نام ہے ای مائنر پہ چلتی والے
دا د ادم خان در باب ټنګ بوي دا د ادم خان در باب ټنګ بوي دا د درخانه د بنگړو شنګ بوي سو پورې چې دا دنیا ودانوي سو پورې چې دا دستر جنگ بوی مینا باوی دا دستر جنگ بوی داد آدم خان در باب جنگ بوی وگما سپرلے ټول کله وگما سپرلے ټول کله وگما سپرلے هر یو ګل کې ستا د شونډو رنګ بوي هر یو ګل کې ستا د شونډو رنګ بوي دا د آدم خان در باب ټنګ بوي سو پورې چې دا دنیا ودانوي مینا بوي دا دستر جنګ بوي مینا بوي دا دستر خپل وینا کې پاللې دې مونږ په خپل وینا کې پاللې دې مونږ په خپل وینا کې پاللې دې چرته چې پښتون وي هلته ننګ بوي چرته چې پښتون وي هلته ننګ بوي دا د آدم خان در باب ټنګ بوي سو پورې چې دا دنیا ودانوي مینا بوي دا دسترګو جنګ بوي مینا بوي دا دسترګو جنګ بوي استه زين ډېر مزدار د چا شاعري ده دا خالد اسرت صاحب به تاسو پیژنئ که خیال یې کړی د هغه ډېره مشهوره شو وه سوچ اخلاص د سرو ګلونو کر نه وي د هغه دی هغه هم بس موږ سره هلته کښي ملګري بهر بس دا کله را روان دی دا سونګ بس کېدای شي چې د منت کې دننه د دې ویډیو آډیو به ریلیز کوي ویډیو به ریلیز کوو نن سبا خو د آډیو دور نه نه اوس هم ډېر زموږ سینګرز چې هغوی ډېر سانګز د کوي نو ځینې آډیو وي ځینې صرف ویډیوز دی ریلیز که نه ځکه دونه ایپس راغلي خلک په هغې باندې اوري او دا خو ځینې سینګرز خپل یو تصویر ورکړي او بس مونږ هم دغسې لاول به داسې وکړو څنګه چې تاسو راته لار وښوله چې ویډیو هم لوی دغه غواړي بچړ غواړي لوی نه لږ درې څلور ویډیوز آی ډونټ نو ځکه سینګر نه یم خو ما داسې سینګرز کتلي دي چې هغوی فار ایگزامپل 15 غانې ریلیز کوي نو کې د 2 یا د 3 ویډیو کو باقي دغسې داسې او داسې تاسو وایي جگجیت سنگھ زما هم ډېر زیات خوښ دی د هغې ځینې غزل سره زما ډېر زیات اټیچمنټ دی ډېر زیات ښه ویلي دي او ځینې سندرې هغې ډېرې زیاتې ښه ویلي دي ستاسو زړه ته نږدې د هغې کوم غزل دی یاره دا وایي تاسو اینی سانګ ووایئ نو हाँ آپ को अब देख कर देखता रह गया जी او یو اگر हम कहें هغه خپل مسز سره ویلې हम कहें और हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें ये नहीं हम वो करेंगे نو هغه د دې غزل ډیر ګران کار دی زین تاسو سوای دي کې ځکه چې ما ډیر سندرغاړي داسې کتل دي چې هغه غزل نشي ویلې یا که بیا کوشش وکینو د انصاف ورسره نشو نو تاسو دونه ګران کار عربی کوي مني اور هغه ګډوډ به په مری درشي کنه نو تاسو څنګه غزل خو ډیر ګران کار دی غزل بس مونږ هم ګورو خپل د وسته لاندې چې کوم هغه کو نو هغه ترسي
प्लकिंग में जी। कौन सा वो अभी 2 हैं अभी आप खैर मुझे उनकी ज़्यादा दोनों ही सारे गज़ल पसंद पुख्तो मगर आगे टोल गज़ल जमा वक्त खुदा दो कि यो कम ज़ेन साफ होएगा ना आपको देखता रह गया आगम के देशी और अगर हम कहें अगर दार टूल ना खादे खादा टूल ना खादे ज़्यादा वक्त है अक्सर उसका याद आया तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो हाँ क्या गम है जिसको छुपा रहे हो आओ नहीं ज़ैन हम आपकी फरमाइश पे थोड़ी चलेंगे अब हम तो फरमाइश पुख्तो हुआ है आप हमारी फरमाइश पे पुश्तो गा बोल सकते हैं भाई तो हम भी आपकी फरमाइश पे कोई गाना नहीं गाएंगे हमने ये डिसाइड ये बात मुझे मारेंगे बाहर जाके मेरे साथ जाएंगे नहीं अशोक भाई के बगैर हमारा ना कोई कॉन्सर्ट कोई शो हमारा सारा ना अधूरा होता है क्योंकि ये लीड करते हैं पूरा ये माशाल्लाह बेस गिटार भी प्ले करते हैं ये क्या नाम है स्ट्रमिंग जिसे कहते हैं आप रिदमिस्ट और लीड गिटार इलेक्ट्रिक गिटार वो भी प्ले करते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है पुख्तो अंडरस्टैंड कोलो क्या मैं लेके सिंगर सर दी गिटार प्ले की या असल की म्यूजिक ना दे म्यूजिक दी तास बड़ी रिपेयर और दिल्ली दगटो गटो खबर न जदी जुबान नहीं दी असल की फीलिंग्स हुई दास जक मनमा चीज दास लकोजा अरबिक चीज कहना दा सिंगर जमा नैन सीडी रजिया तो खदा या मसलन जमा टर्किश सिंगर्स जमा वक्त जमा ईरानी गैर ईरानी बन खुज पोएगा नो कल चीज़ न पोएगा हम आगा और हम साथ आगा म्यूजिक दास दी आगा जब हाँ बिल्कुल एल्बम करे था सो जेनेटिव ज़ख्पला बदे जागे उसो सॉन्ग्स दे लिसा कल्ला कल्ला रश नो मम्मा नवी अख्तर से उधरीगी कम से तब क्या हुआ लेकिन ज़ुम्गा आगा एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ ज़्यादा कॉर्ड सूरत सी और नोट सूरत सी करना बिया डेर मज़ा कहीं डेर नो उससे कहो अगर हम कहें और अगर हम मुस्कुरा दे जी अगर वो जाएगा वो जाए आपको देख कर कौन सा यो कारो के यो अंतरा द दी वही बिया पुख्तो तस्वीर अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें हम उनके लिए जिंदगानी लुटा अगर हम कहें और वो मुस्कुरा पश्तो पे स्विच करेंगे यहाँ पे छे दिवस दबदुनवी सबता सब दिखवे तो बहला द शराबो च शराब दर्त प्रातवे छि बुढ़ा शेख लकड़ शपा ब्या तोबा तोबा दस के हगा दबदो बदवी दना काम छेत खके मखदता वारस्ता स्तरगिरो खानस्ता हुसन बेशानस्ता ज़द दलगीर कमा ज़द दलगीर कमा माँ हमद सिंह पगाड़ा छे व दुनिया विजाड़ा कभी खस्ता वाला गढ़ दे पवीर कमा गढ़ दे पवीर कमा मखदता वानस्ता स्तरगिरो खानस्ता हुसन बेशानस्ता ज़द दलगीर कमा ज़द दलगीर कमा दहर चा दिल बरा ए बेवफा दिल बरा शाबस ज़मा दिल बरा जुल्म कवल रांदे है जुल्म
غم کول وړاندې هم دې نږدې هم لرې ستا سترګې کړې خبرې څومره ښایسته بشرې تا ته کتل ګران دی تا ته کتل ګران دی مخ دې تابانه ستا سترګې روښانه ستا حسن دې شانه ستا زه دې دلګیر کما زه دې دلګیر کما ماښام د سیند په غاړه چې و دنیا ویجاړه ته وې ښایسته ولاړه ګډ دې په ویر کما ګډ دې په ویر کما مخ دې تابانه ستا Very nice. ډېر زبردست. Thank you so much چې تاسو راغلي. اشوک چوهان تاسو ډېر زیات مننه. Thank you. چې تاسو راغلي ډېر خوند یې وکړو. موږ ویټ کوو چې تاسو د نه مخکې خپل چې کوم تاسو سانګ دی دا راشي ځکه د شاعري ډېره مزدار نه شو چې انشاءالله تاسو به د کمپوزیشن هم ډېر مزدار وي. ډېر شکریا ستاسو چینل ستاسو ټول منیجمنټ او ستاسو او د حیدر ضرور اوکې thank you again. yes اوس خو زوره خیر سره ستر مات شو کنه او ستر مات exactly لیدونکو هم دې سره ورکول شان د معلوم واپس راستانه کیږو هم پښتو ون سره اوسه बहुत ستړي مشي اور بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زمونږ د په خیر پښتونخوا نه اپیسوډ تاسو وکړه لیدونکو تاسو هم کولی شئ چې زمونږ کم واتس اپ نمبر تا وخت تاسو په سکرین باندې ښکاري یا زمونږ چې کم ایمیل اډرس هغه تاسو ښکاريږي په دې تاسو زمونږ د پروګرام کې برخه اخیستلی شئ تاسو میسج تاسو ته معلومه راځي زه وخت په وخت په پروګرام کې شامل وم د دې نه علاوه زمونږ چې کم د سوشل میډیا هینډلز هغه هم لږ ټایم کې تاسو دغه په سکرین باندې ښکاريږي تاسو الته هم پښتو ون چې هغه فالو کولی شئ زمونږ فیسبوک پاڼه یا پیج دی یا زمونږ چې کوم انستګرام اکاونټ دی زموږ ټویټر اکاونټ دی د هم پښتو ون او دا غي نه علاوه زموږ د هم پښتو ون یوټیوب چینل دی نو تاسو هغه سبسکرایب کړئ او کې به تاسو د پخیر پښتونخوا اپډیټس خو به پروګرام زلته اپلوډ کیږي دا پروګرام تاسو نه مس شوی نو تاسو الته کتلی شئ خو دا غي نه علاوه د هم پښتو ون چې دا دومره خوندوري ډرامې دی هغه هم تاسو په دې یوټیوب چینل باندې کتلی شئ په لوی الله مو سپارم خپل خیال ساتئ نو بای بای ټاټا الله پامان